بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ګران کتونکو یو ځل بیا تاسو سره مخامخ یم اشفاق بنګش د نوي ولاګ سره او نن ډیر خاص تاسو لږ غور سره نن دغه ټول واورئ. نن ډیر خاص اهم امپورټنټ سیزونه د پاکستان په حواله سره معیشت په حواله سره او ورسره پاک افغان ریلیشن او افغانستان سره موجوده په صورتحال کې چې کوم صورتحال خلک هم لکه موږ هم ډېر سیزونه ځان خبرو دغه شانتې خلک هم بې خبرۍ کې مختلف الزامات لګوي، خو اصل کار چا خراب کړی دی؟ اصل څوک نه غواړي چې زموږ پښتنې سیمې باندې کاروبار همدغه شانتې ریلیشن ښه شي، اهم انکشافات په هم ورکې کېږي. خو ورسره نن به تاسو اورېدلي وي په اسمبلی کې چې کوم خاص د تجارت په حواله سره یا پاکستان کې کوم ریسورسز دي، لوکل ریسورسز دي، په هغه حواله سره بلاول بټو تقریبا اورېدلي وي. خو اصل پلان کله نه ورمې شروع دی هغه موږ سره ناست دی عباس خان افریدي صاحب اوس سیاست نه هم کناره کشي اختیار کا، خو وایي چې کم سماجي کارونه دي او سماجي هغه چې کوم دی تنظیم دی هغه به هغه جاري ساتم او خپل کاروبار سره. ډېره مننه عباس خان افریدي صاحب، تاسو موږ سره نن وخت راکړ. ډېره مهرباني. عباس صاحب ول پوښتنه به کوو د پاکستان موجوده صورتحال باندې چې اکونومي صورتحال او معیشت په حواله سره چې کوم تاسو پلان هم یو ډېر مخکې نه جوړ کړو چې دلته کې لوکل ریسورسز ډېر زیات دي، خو بدامنه یا عدم توجه د وجې غکیږي. بیا به ورځو پاک افغان ریلیشن باندې دا راته ووایه چې پاکستان کې دی وخت کې چې کم ریسورسز دي یا ولې دغه تجارت نه کامیابیږي یا دلته خلکو ته هغه ریسورسز نه ملاویږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما خپل سوچ او ډېر فکر او ډېر سټرګل او چې فیډرل منیسټري مې کړی، سټیټ منیسټري ما چې د دې زه کرکس ته راسم هغې وکي وواجه هغه دا چې په د ملک کې چې کوم پنجابي بیروکریسي ده، پنجابي پولیټیشن خو دا غواړي چې د ملک کې ټریډ هر څه ډېر شي، خو بیروکریسي دا نه غواړي، نه پېښور ته تلن غواړي پنجابي بریز، نه افغانستان ته تلن غواړي، نه سنټرل ایشیا ته تلن غواړي. هغې د واجې نه مو چې کوم مین ډومestic انویسټمنټ ده، ډومestic را مټیریلز دي، ډومestic ټریډ ده، سفر کوي د دغه بابوانو د واجې. دا بابوان چې د خپل ذاتی د فیملی سره اوسېدن او خپل سیلف انټرسټ نه دغه اسلام آباد د هیڅ ایر کنډیشن دفتر نه بار نه غواړي، که غواړي نو هغه د چې یورپ ته لاړ شي، دوبۍ ته، قطر ته، مسقط ته، لندن ته، امریکې ته، خو هغه څه سختي تېرون نه غواړي. دغه 16-17 ګریډ بابونه واخلې 22 پرې چې کوم اسلام آباد کې ناسته، دا د ټولې تباهي د پاکستان د اکانومي جړ ده چې دا نه غواړي چې د پاکستان خپل را مټیریل، پاکستان د خپل لوکل انډسټري پاکستان کې چې دا ترقي وکړي. عباس صاحب دا خو تاسو ډېر غوښه خلک چې کوم خاص کر بیا اکثر خبره راوړي یا ګیله کوي نو هغه اسټیبلیشمنټ کوي. اکثر سیزونه تا انکشافاتو کې دا خبره مو کېږي چې اکثر سیزونه اسټیبلیشمنټ هم نه وي خبر، بیروکریسي چې کومه ده هر څه هینډل کوي. بالکل ډېر ځایونه داسې دي چې هغې کې نه اسټیبلیشمنټ پوهي نه پالیټیشنز پوهي. دا بابو چې کوم 16-17 ګریډ ده د خپله سمریم جوړه کړي، د چې چا سره د لین دین کړی وي د لږو پیسو 50 لک کروڑ 2 کروڑه او هغې دپاره د اربونو روپو پاکستان اکانومي تباه برباد چې کومه پرې ګورنمنټ ته پته لګي نو کال 2 کاله پې تېر شوي چې کومه پرې یو سړی اپروچ کوي او شفارسونه کوي او ملاقات کوي او کوشش کوي چې د ملک تباه کېږي، بربادي کېږي، نو هغه پرې چې دا بابو صاحب چې دا 2 کاله پې تېر وي، بابو صاحب دا پوه ده چې منسټر یا اسټیبلیشمنټ یا دا د عوام آواز چې راسي دې کې به 2 کاله تېر وي، نو دې دپاره دا هغه کرپشن او هغه بابو سوچ دا ملک تباه کړی ده. خو اوس دې سره زموږ پاک افغان چې کوم بورډرز ده، پاک افغان کوم تجارت ده یا پښتنو چې کوم زیاتره درمودار ده هغه په بورډرز باندې دا د پښتنو سیمه چې کومه ده افغان سره تړلې شوې ده چې افغان کې بدامني وي، بېروزګاري وي، هلته کې ټینشن وي، پښتنه سیمه ټوله ګیر چاپېر که تاسو وګورئ څومره بورډرز باندې تاسو ډېر زیات واقفیت لري او ډېر زیات خبرې. دغه ټینشن چا کریټ کړی ده او ولې دغه پښتنو سفر کېږي لګیا وي؟ تاسو ډېر ښایسته سوال وکړو. داسې ایشوز دي د پښتنو سیمه واخله، انټیریر سند واخله یا جنوبي پنجاب واخله او بلوچستان واخله. داسې کې پاکستان کې زه به تاسو ته مثال در کم
چې د تیر ځل ډالر کم و ډالر ونه چې کله ډالر نه و نو د کول کرایسس راغلو چې بار نه ایلسیز نه خلاصېدې ګورنمنټ ما ته ویلي چې د افغانستان نه که د کولا راشي او د مون لوکل کولې کې سره بلند شي چې دا وچلیږي چې دا ایشو حل شي بیا د افغانستان ګورنمنټ نه مون لوکل کولا راوغختله اور هغه د افغانستان ښه کوالټي کولا د ایران او ښه کوالټي کولا هغه د لوکل کولا کې بلند شوه او ټوله انډسټري وچلېدله 70 ارب روپۍ ملک ته هم فایده راغله 150% لوکل چې کوم انویسټر او ډومېسټک چې کومه مو سپلای و هغه انکریز وشو 150% د 70 سال کې بدقسمتي سره به بابو یو لیټر ولیکلو بیا چې دا د ساوث افریقا انډونیشنل کولیرا غوښتلې او هغه بعد پلی ورکړه چې دا خرابه کولا د فلانه ده او کروڑ 2 کروڑ به خستی د پښتنو ټول قبایل جنو چې څوره بارډر وي په دې روزګارو ایس کوک نه خلک خلاصو آی ټول بند کړو بلوچستان سند ټول تباہ کړو خالي د خپل لګي پیسو د لپاره ساوث افریقا او انډونیشیا د دوام ایمو ټول خلک ترانسپورت کار کوي د دنیا واحد بدقسمته ملک دا چې دغه بابو نه غوړي په افغانستان کې 3 کانټي دي از کې یو کیلو ته چې دا زیات اکسل لوډ نه وزن نشي وروړی اوور لوډ ټرک نشي لوډ کوي پاکستان کې د ان ایچ ای والا 220 کانټي لګیدلې دي پاکستان د دنیا و نقشې باندې واحد ملک ده چې هغه کې اکسل لوډ وایلیشن کیږي څوره 100 ټن 100 ټن وایلیشن کیږي 4 ارب ډالر د ملک انفراستراکچر تباہ کیږي د صوبایي ګورنمنت د فیډرل ګورنمنت د بلدیات ټول فند دا ضایع کیږي 35,000 لوگ روزانه د خلک مري اکسل لوډ چې دا هغه وایلیشن دی لپاره په ټول پلازو باندې ګوډي خيږي په بسونو باندې خيږي خلکو په کورونو ورننوځي که تاسو ته یادي دغه پنډې کې 2 میاشتې مخکې یو پله باندې سیمټو ګاډی و په 15 ګوډو وختو 15 خلک پکې مړه شولو بت به حصه قوم دا دې کې ما 12 سال سټرګل وکړو ما د های کورټ نه کیس وګټلو ما کنټمپټ وګټلو سپریم کورټ کې می کیس دا او بدقسمتي سره دا زنشن لګو ک ایز ا فیډرل منسٹر دغه بابوانو د واجبونه لګول خدا او تاسو په کو ګراوند کوتونکو چې تاسو ته د بابو پته ولګي عباس خان افریدي صاحب بابو وای خو عباس خان افریدي صاحب چې کم زیرک سره پدی هم دا چې فیډرل ګورنمنت کې پاتې شو دا اهم عہدو باندې پاتې شو دا بزنس کمیونټي سره په خپل باندې غټ بزنسمن دا خنومي دا او خپ بزنس کمیونټي باندې پوي دا چې دا کم دا لوډینګ خبره کې اکثر ملګری بنه پويږي پدی باندې هم تاسو ځان پویم خو ولرته عباس خان افریدي صاحب دا وا چې بابو ته چاته وي لکه بیوروکراسي کم اډمنسټریشن دا اصل بابو ته چاته وي چې دا اډمنسټریشن او بابو باندې خلک پوي عائشہ چې کوم افسران یا کوم سرکاري امپلای دي چې کوم ګریډ 1 نه 14 دي زه دوته نه یم چې کوم 14 نه واخلې د 22 ګریډ پر ناس دي کنه بیوروکریټس او دا سیکریټریان ډیپټي سیکریټری اسسټنټ سیکریټری درته زبابو یم دو چې دا د ملک چې دا پاکستان اور دا بابو کیم زبې خاص کر پنجابی بابو ته چا دا ملک چلون نه غواړي ولی چې هغه نه غواړي چې بلوچستان کې هغه ډیوټي ولګي ملک نظم چې پښتنه سیمه چلول نه غواړي خاص کر نه پښتنه نه زه تاسو اتفاق نه انټیریئر سنتم نه تلن غواړي جنوبي پنجاب ته تلن نه غواړي بلوچستان ته تلن نه غواړي کې پی کې او فاټا ته تلن نه غواړي به د افغانستان ته نه غواړي سنټرل ایشیا ته نه غواړي هغه غواړي چې بزه د سنټر پنجاب کې ناز ته د سنټر پنجاب بابو چې دا هغه د ټول ملک هایجک کړي خدغه اوس بل تاسو کو چې کم دا لوډینګ لګونه مختصر غني وي چې خلک په پوښي چې کم ته دا 12 ایکسل دا غت کم یادوي گاډي هغه اجازه نشته اتا کیسم اچول دا بیا دا دی پرې دو چې کم دا بیوروکراسي دا ته پیسې ورکی چې دا غاډو اجازه ته ملوي ایشا دا زي و خبره ډیره کم دا دیلی بزنس کمیونټي و مافیا ده او دا بابو چې دا د هغه حصہ ده هغه سره ټچ دي د دوړه هغه چې د خپل ذاتی مفادات ټوله دنیا کې دغه مافیا انډستری شته اورې دو وایلیشن نه کوي خو پاکستان کې دو وایلیشن کوي دا ټول کار د دغه ملک هغه مافیا چې کوم کارټیلز جوړ کړي دي کوم چې د ایکسل لوډ وایلیشن کوي
کوم ډومېسټک کول نه استعمالي کوي دا هغه انډسټري مافیا ده چې چا د دغه ملک نه په ټولې دنیا کې زر زر فیکټرۍ ولګولې دغه ملک نه پیسه یوړله دا نه چې دغه ملک ته کومه راغلې ده دا د خپل ملک غداران دي دور چې دا خلکو ته دا یي ګورنمنت ته دا یي چې مو جاب اپورچونټي درکو مو ټیکس کلیکشن درکو خو دا نه یي دنیا کې 8-10% پروفټ ده 2-300% ودی ګټي هر څه دی وکي خو د لا ولیشن دی ما کوي خپل ملک ته دی مګوري خپل ملک ته دی ورکی او دا بابو د سره ملاو ده او دغه ملک ولا وینس کی او عوام تباہ او برباد خو اوس راځو د تا چې کوم د پلان دی هغه خو مونږ واضح که خو ورسره اوس راځو چې سیاست دی ولې پرېښو او بل کم سماجی یا خلکو فلا بهبود خبره ده بزنس خود په خپل ځای ده هغه دپاره څه اراده لرې څه داسې مخکې پلان نشته او سیاست په حواله سوال وایي چې دا ولې پرېښو ګوره سیاست مې د دې لپاره پرېښو چې ما خپل یو پابندیانو د واجب ما اخلاقیات ماته اجازت نه راکولو چې زه یو پارټي کې یم او هغه ډیسپلین خلاف به زه خبره کوم یا زه خپل ملک ته څه کول غواړم یو ترقي ورکول غواړم یو حق आवाज ټي وي چینلو کې سوشل میډیا باندې اویرنس کول غواړم نو ما د پارټي ډیسپلین متحد نشو کولای اوس زه آزاد یم قانون لیک کې څه غلط کیږي که پی ټی آی کې څه غلط کیږي که پیپلز پارټي کې که چرته کیږي نو زه د خپل قوم आवाज به اوچتوم هر ځای کې به خلکو ته دا ورکوم چې دا ناجایز ما کو نه حق ما کو ایس کوک نن ما معاشرې کې هر سړی په لګېدلی څوک خبره نشي کوي خلک ډاریږي نو ان شاء الله تعالی د حق आवाज د رښتیا आवाज او د دلیري आवाज دا به نه بندوم او دا ته ووایه چې په دغه صورتحال کې دغه حکومت څومره چې مخکې تلونکې ده او مخکې سیټ اپ سره روان ده ګوره ما ته خو سیټ نه زه نه یم په څه روان ده د پاکستان کې ته سوچ یو کوي کار بل کېږي خو دا زه خبر یم چې کله دا ګورنمنټ راتلو نو دوی نه اول خلکو دا ویلو 2-3 میاشتې مخکې چې وزیر اعظم به شهباز شریف وي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی به ګنډا پوري نو پاکستان سیاست داسې ده نو په دې باندې پریډکشن کوم چې دا د غلطه خبره ده خو ذاتی طور باندې زه د پارلماني سیاست خلاف د دې پر وشوم چې زه دغه نه وزم چې دا دروغ منافقت او چاپلوسی باندې شو او دا کارونه یو غیرتی سړی نه یو غیرتی مسلمان نه یا پښتون نه کیږي اما د معاشره د پښتنو کلچر ته باش او اخلاقیات ته باش پهله مو ایلډرز ته ختم کړل شو په خودکش د مکو په جګړه بیا پولیټیشنز ختم شو اوس کوم خلک پاتې دي نو خدای دې دوته هدایت ورکا او خدای دې دوته اخلاقیات دې معاشري اخلاقیات کا ټیک شو پاکستان به ټول ټیک شي اخیری پوښتنه چې مختبه ستاسو پلان دی فلاو بهبود او د چې کوم سوشل اکټیویټیز دي یا چې کوم ستا خپل خلکو سره تړون وي هغه دپاره به څه پلان کوي زه دا سوچ کوم چې ما سیاسي وخت په دې ځای کړو ما یو هسپتال شروع کړی ما مور په نامې پلار په نامې مې اداره ده که ما دا 13 سال خپل کوارټ خلکو ما کوشش وکړو چې اویرنس وکم پوهه ورکم چې زه د کوارټ د صوبې ملک خدمت وکم خو چې زه خپل خلکو قبول نه کړلم او هغه خپل سوچ مطابق نو اوس زه دا کوم غواړم چې څنګه د هسپتال دا پوره شي داسې نورې ادارې وکم هسپتال کوم ځای اوس کوارټ کې انکلیو کې ما یو پرایویټ هسپتال شروع کړی پرایویټ هسپتال مطلب دا نه ده چې هغه کې به خلکو نه پیسې اخیستې شي هغه کې به ټوټل فری علاج کیږي دا به د جنوب پورا پاکستان ستر هسپتال وي هر قسم علاج نیرو هارت ډایلیسس دا ټول به په دې کې کیږي شکر الحمدلله کیجوالټي ولا پهلا چات وشو اوس دوام چات شروع ده داسې به ان شاء الله مخیر حضرات نم زدا هغه کوم چې هغه د خپل ډونیشن دی هغه کې اچي او هغه نه علاوه زه دا سوچ کوم چې زما आवाज اوس د کوم خپل قوم د پښتون د پاکستاني د چې هغه ته زه د هر پنجاب سند بلوچستان ته د आवाज ورزه چې خلک اختیاري سیاست چې د یو عبادت ته خلک د سیاست د منافقت د واجب نه کوي یو سپریم کورټ های کورټ جج دی چې دا سیاسي خبره ده مطلب چې دروغ خبره نو سیاست خو یو عبادت ته خدمت ته دته دا کوشش به ما داوي چې نوې نسل راځي چې دا سیاست ته د خدمت په نظریه راځي دروغ په نظریه نه راځي ډیره مننه عباس خان افریدي سره وقتاً فوقتاً په کم سوشل اکټیویټیز دي بیا خاص کر چې هغه کم بنیادی او سوچ ته چې ز فلاو بهبود د پاره او خاص کر دغه شانتي فری اف کاست د غریب خلکو د پاره غو کما خو یو سیز معنی پاتې شوی چې هغه به تاسو سره ډیسکس کوم ما سره ریټن کې دغه چې کم دی عباس خان افریدي یو سیز دی دا به تاسو سره هایلایټ کوم اکونومي پرابلمز او د اکونومي چې کم پاکستان معاشي لکه معاشیت چې پاکستان کم پلان دی
او د کې میډ ټرم پلان سولوشن دی لانګ ټرم سولوشن دی او به د کې لوکل ریسورسز باندې تاسو زه پوه کوم چې لوکل ریسورسز او ټیکس بیا د کم ټیکسز پالیسیز دا په د ټول سيزونو باندې چې پاکستان کې چې امګه کوهاټ وګوري په خیبر پختونخوا وګوري بلوچستان وګوري چې هغه کې کم مدنیات دي هغه د لپاره او نن چې کومه دا خبره او چې کیږي بیا خاص کر په اسمبلی کې نن هم دا خبره او چې شي وا خدا عباس خان افریدي مختلف چې کم سټیک هولډرز دي سټیک هولډرز کې مختلف ادارې راځي چې کم پالیسي جوړي پالیسیز میکر تا دا ټول تا دا غلي غلي نن په دې خبره کو چې دا د کله پلان تیار کړو او نن دا ایشوز چې کوم دا نور خلک پوښتي په دې تلګه عباس خان افریدي سه وایي چې دا ما د ژوند تجربه زه یو لیبر مین پاتې شوی ما لاس مزدوري کړې او زه په دې فخر کوم حلاله مزدوري کټلې پارلیمنت ته راغلی وم آیس ټیکس پیئر نو ما ته دغه ملک ډېر عزت راکړی دغه مقام ته رسولی یم نن هم زه د ملک آیس ټیکس پیئر خو ما د ملک ته څه کون غوښتو خو سیاست کې زه ناکامه شوم څه مې نه وکړل شو اور اوس ما دا 4-5 سال نه دا یو خپل تجربې باندې دا کاغذونه اور د هر محکمې باره کې ما رپورټ جوړ کړی چې دې سره د پاکستان یو کال کې ټیکې دی شي دا رپورټ مو هر ادارې مشر ته لګلی عمران خان چې پرایم منسټر و هغه ته مې لګلی او شهباز شریف ته مې لګلی د آرمی چیفز ته مې لګلی آی ایس آی چیفز ته مې لګلی نو مول چې په دې عمل درآمد وشي دا ملک چې دا بیروزګاري به هم ختمه شي پاکستان اکانومي به هم ټیک شي او ډومیسټک انویسټمنټ به هم زیات شي او موږ خپل لوکل چې کوم را میټیریلز دي هغې سره هم دا ملک چلېدی شي خو په دې باندې څه عمل درآمد ونه شو بس بیا هغې بعد مول چې اوس پوره د دې لپاره زه په ټي وي کې خبرې وکړم هغه مین مقصد دا و چې ما یو ویژن یو سوچ چې دا د قوم دپاره لرلو یوه تجربه مې لرله خو هغې باندې عمل ونه شو نو انشاءالله تاسو پاکستانیانو مدد سره د ټول خلکو مدد سره زه به کوشش کوم چې د خپله ایجنډا دا زه پاکستان کې لاګو کوم او په پریشر باندې خلکو پریشر باندې دا چې د لاګو شي نو انشاءالله پاکستان به ترقي یافته ملک جوړ شي چې دا لوکل ریسورسز باندې خلک پوي کا دا داسې دا چې پهله د ایکسل لوډ لاګو شي ټیک شو ترانسپورټیشن چې دا د روډونه نه خرابېږي 35,000 خلک نه مړېږي بیا د ټیکنیکل ټریننګ انسټیټیوټس وا ختم شو په کار ده چې ټول خلاص شي هر سړی چې په کار ده چې مول سکلډ وي چې انټرنیشنل دنیا کې خلکو ته لیبر ده مو سره ینګ جنریشن ده چې هغه سره ایجوکیشن وي او ټیکنیکل ټریننګ وي نو ټوله دنیا به مو ته محتاج وي دا ریمیټنس چې کوم راځي دا به د 30 ارب نه وي دا به د کربونو روپو ډالر تا ته راځي ته به د چا محتاج نه ټیکنیکل ټریننګ انسټیټیوټ جوړ شي ډومیسټک کامرس باندې کار وشي مو چې دا دغه ټایم امپورټ ایکسپورټ چې کوو دا ډیمانډ سپلای باندې کوو مو د دنیا کې چې امریکا رشیا چاینا یا انډیا د یورپ جوړ شوی دا د ډومیسټک کامرس نه جوړ شي بدقسمتي سره بیا کاله کې په پاکستان کې ډومیسټک کامرس وینګ نشته زه چې منسټر و ما جوړ کړو بیا هغې باندې چا کار نه ده کړی نو ته چې ډومیسټک کامرس وکړې نو ته به هغې بعد غټ ایکسپورټر جوړېږي نو بدقسمتي سره دې مو یو تلونکي مو شمال ته یو روان جنوب ته یو نو داسې مختلف پلانونه دي چې ما ورکړي دي دا به زه تاسو ته ریکویسټ کوم ټیکسټایل په باره کې ما ورکړی دی نو دا ټولې ما پالیسي دغه زه به د سوشل میډیا ولا ته ټي وي چینلانو ته فردن دا ورکوم چې دوی هر طرف ته کوي چې په دې باندې چې دا د بابوان مجبور شي چې د دې امپلیمنټیشن وکړي اور چې کوم سرکار دا مجبور شي چې د مو خلکو ته آرام ملو شي مهنګای څنګه ختميږي چې کله تو پرچیز پاور زیات شي تو انکم زیات شي ته خریداري کوي شي نو کای روپې شه په 100 روپې د ورته سره 100 روپې وینو ته به چې مهنګای نه ده د دنیا کې خوشي نه ډیر ګران دي خو هغه پرچیز پاور زیات ده نو د عموم ملک خوشي نه ډیر ارزان دي خو ارزان با وجود خلک خریداري نشي کوي چې ارزان شي پیسې مغو سره نشته نو زه امید کوم چې ما دغه کوم پیپرز دي دا ما کوم مهنت تا کوم ورک ده ډېر پر ابو خپل ټول ملک چې الله مو ته کال راکړو دوه راکړو درې حق خبره وکړو انصاف خبره وکړو او ان شاء الله د ملک د پر دا سټرګل به زه کوم ډیره مننه جګړه کوونکو تاسو ولیدل چې عباس خان افریدي سره مونږه مختصر ټایم کې په دې پلان باندې خیر دې سره بلګ نورم دی باندې مخکې ورک کار کوو یقینا چې خاص کار چې کم د ځکه ټیکنیکل چې کم ایجوکیشن دی خاص کار ځوانانو د لپاره ډېر ضروری دی سکلز ډېر ضروری دی په دې باندې عباس خان افریدي نه په خدمات هم اخلو چې د ځکه
مخکې کوم ینګ جنریشن دی چې سبق تعلیم سره چې هغه ته هر یو کار یو مهارت هم حاصل وي دغه ولاک اندیزي پورې ون ان شاء الله نوې سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم یقینا چې تاسو به هم ته ډېرو خبرونه خبر شي وي مستفید شي وي او راتلونکي وخت کې به بیا هم تاسو سره نوې تازه صورتحال سره مخ کې ډېره مننه خوشاله و آباد اوسئ